بسم الله الرحمن الرحیم. سل بنی اسرائیل تپوسو کړه د بنی اسرائیلونه کم آتیناهم چې څومره ورکړې موږ دوی ته من آیت نخی بینت ښکارا ومن یبدل او څوک چې بدل کړي نعمت الله نعمت د الله رب العالمین من بعد ما جاءته پس د دینه چې راغې دا نعمت دته فإن الله پس بشک الله رب العالمین شدید العقاب سخت عذاب ورکون کې دی. زینا للذین خیسته کړی شوی دی هغه کسانو ته کفرو چې کفر یې کړی دی الحیات الدنیا ژوند دنیوي مطلب ژوند دنیوي ورته خیسته کړی شوی دی ویسخرون او ټوقې کوي من الذین په هغه کسانو پورې امنو چې ایمان یې راوړی دی والذین اتقوا هغه کسان چې پرهیزګار دي فوقهم د پاسه د هغوی به وي یوم القیامت په ورځ د قیامت والله او الله رب العالمین یرزقو ورکوي رزق من یشاء چاته چې وغاړي بغیر حساب به حسابا. کان الناس خلق امه دلا واحده یوا فمعص الله پس راولګل الله رب العالمین النبیین پیغمبران مبشرین نذیر ورکون کی ومنذرین او يرون کی وانزل او راولګل معهم د دې پیغمبرانو سره الکتاب کتابونه بالحق پر اختیار لیحکم د پاره د دې چې فیصله وکړي بین الناس په منځ د خلکو کې فيما په هغه ځکه اختلافو چې اختلاف کړي او دوی فی باغی کې ومختلف او نو کړي اختلافي باغی کې الا الذين مگر هغه کسانو او تو چې ورکړي شو هغه ته کتاب من بعد ما جاءتهم البينات پس د دینه چې راغل هغه ته ښکار دلایل بغیم بینهم د وجد زدنا بینهم په خپل منځ کې فهد الله الذين پس هدایت وکړو الله رب العالمین هغه کسانو ته امنو چې ایمان راوړیو لمختلفو دا خبرې چې اختلاف کړي دوی فی باغی کې من الحق د حقنا باذنه بحکم خپل والله او الله رب العالمین يهدي هدایت کوي من هغه چاته یشاء چې وغاړي الی صراط مستقیم په طرف د لارې نیغي.